درنو پښتنو السلام علیکم. زه زړور خان فقیر تاسو ته هرکلی وایم. دا چې د خوشحالۍ ځای دی چې په راتلونکي د شنبې په ورځ یا د خالي په ورځ باندې د پښتون کونسل کاناډا له اړخه د میساګا د ټورنټو پوهنتون په میساګا څانګه کې یو لوی کنسرت نیول شوی دی. د کنسرت څخه مخکې د 3 نه تر 6 پورې یو سیمینار دی چې د سیمینار موضوع ده په 21مه پیړۍ کې پښتنو او بهرنیو میشتو پښتنو مسؤلیتونه. تاسو ټولو ته زه د خپل اړخه دعوت درکوم، بلنه درکوم چې په کثیر تعداد باندې په دغه پروګرام کې شرکت وکړئ، دغه پروګرام کامیاب کړئ، په سیمینار کې شرکت کړئ او د سیمینار څخه وروسته د 8 نه تر 1 بجې پورې د پښتو ژبې د نامتو سندرغاړي، خوږ ژبې سندرغاړي هارون بادشاه کنسرت دی چې هغه ټول سره ورسره مینه لري او د هغه په ویاړ باندې او په دغه د پښتنو په ویاړ باندې په دغه سیمینار په ویاړ باندې د 3 نه تر 6 پورې به د 8 نه تر 1 بجې پورې شرکت وکړي.